یوه پاکه او نیکعمله ښځه چې ډېره زیاته ښکلې هم وه، واده هم نه و شوی او هغه د خپلو وړو خویندو او ورونو د غریبۍ او د لږې حالت یې نشو برداشت کولی، په داسې کار سره مجبوره شو چې غلط قدم یې اوچت کو او د جسم فروشۍ ځای ته لاړله. خو بیا ورسره هلته څه وشو، ټوله ویډیو د دغه ښځې مکمل داستان به تاسو دلته وګورئ. ضرور راسره تر اخره پاتې شئ. د دغه ښځې واقعه ده چې دوی ښه ژوند تېرولو، پلار یې هم ښه کار روزګار بالکل ښه روان و، خو یو دم د دوی کور ته د غریبۍ مخه وشوله او دوی باندې ډیره زیاته ناچاري غریبي راغله، تر دې حده چې دوی په کور کې لږې شروع شوې. نو دا چې په کور کې پیغله وه، سوچ یې کولو چې زه داسې څه وکړم چې خپل کور ته د خوراک څښاک څه سامان راوړم. فکر یې ډېر وکړو، خو اخر په دې خبره سر ته ورسېدله چې زه خو ډېره زیاته ښکلې هم یم، ولې نه چې زه فلانکي ځای ته لاړه شم او هلته د جسم فروشۍ اډه ده. نو دې په خپل زړه کې فیصله هم وکړله او مازدیګر ټایم و چې هملته روانه شوه. کله چې هلته ورسېدله نو هلته دې خپلې اداګانې او نازونه شروع کړل، خو مجال شته چې هیڅ چا هم د دې اړخ ته نه کتل. دا په خپل ځان کې ډېره زیاته حیرانه وه چې زه خو نازونه اداګانې هم کوم او د 18 کالو جینۍ یم، خو بیا هم زما اړخ ته څوک نه ګوري. نو دې ډېر فکر وکړو او دا په ټول جسم فروشۍ اډو کې وګرځېده، خو چا د دې اړخ ته نه کتل. نو بیا دا ډېره مجبوره شوه واپس راغله. چې ماښام ټایم و، پلار یې چې کله دې ته وکتل نو ډېره زیاته غوسه هم و. ویل یې چې ما تر اوسه پورې ستا انتظار کولو، زما ګرانې لورې ته چېرته تللې وې، او دا خو ښه وخت نه دی، وخت خراب دی، هسې نه څوک در سره څه ناروا کار وکړي. خو کله چې د پلار دا خبرې واورېدې نو جینۍ خپل پلار ته وویل چې زه تا ته یو خبره کول غواړم، خو اول ما سره واده وکړه چې ما ته به څه نه وایې. لور یې ورته دغه خبرې شروع کړلې. پلار یې ورته وویل چې بالکل زه درته هېڅ هم نه وایم، خبره وکړه. خپل پلار ته یې وویل چې د ورونو خویندو او ستا د مجبوري رانه نه شوه برداشت کېدی، نو مجبوره شم په غلط قدم اوچتولو باندې د جسم فروشۍ اډې ته لاړه شم، خو هلته هم ما ته چا ونه کتل، نه یې ما سره د غلط کار کولو کوشش وکړو. پلار یې چې کله دا خبرې واورېدې نو په ژړا شو او وویل چې ما هېڅکله هم په خپل ژوند کې پردو ښځو ته نه دي کتلي، ان تر دې چې د چا په څادر مې هم نظر نه دی پرېوتی چې د شهوت په نظر مې چاته کتلي وي. نو ته چې نن بچې دغه خبره ده چې ما خپل نظر بچ ساتلی دی. په دې خبرو کې، په دې واقعې کې موږ ته یو ډېر لوی سبق مخې ته راځي او هغه ده چې موږ تاسو ته پکار دي د خپلو نظرونو حفاظت وکړو، نو بیا به زموږ په کور کې زموږ بچي او زموږ کورنۍ په ښه تربیت سره رالویږي او د هغوی به هم حفاظت کیږي.